معاویه رضی الله عنه د دې حدیث په بنا جنتی دی. ته د ځان غم کوه چې لګي د غیر الله نه شپه ورځ مددونه غواړي، د الله نه غیر بل چاته د مدد ناری وهي او شرک کې لګي. ستا عقیده کې شرک دی او د توحید د پاره ځمکې فتح کړي. معاویه رضی الله عنه دغه غم مکو، د ځان غم دی کوه. هغه معاویه رضی الله عنه د لښکرې تیارې کړې او 65 लाख مربع میل ځمکه باندې هغه حکومت کړی دی. 20 کاله د گورنري حکومت کړی دی. 20 کاله چې بیا مستقل د مسلمانانو امیر شو، هغه 40 کاله داسې حکومت یې کړی چې مور راوړی بله داسې مثال پیش کوي چې داسې حکومت به وکړي. مور راوړی بله راځي او د معاویه رضی الله عنه په شان سیاست بله اختیاروي. په دې کافرو سرونه وګرځول، په کفر والو سرونه وګرځول معاویه رضی الله عنه. هغه عجیب انسان دا اوس لګی دی خلق را لګیږي صحابه کرام رضی الله عنهم پسې بدې رد دي د پاره و چې دا د نور پشان روخانه تاریخ د خلکو نه پټ کی او منګړتي قصې منګړت روایت د تاریخ راخلی او په دې نور باندې خاورې اچول غواړي. په نور باندې خاورې نه اچولې کېږي، یاد ساته. او دې باندې خبر باندې هغه څوک دوکه کېږي چې هغه به بیخي جاهل وي، نه به د قرآن نه خبرې، نه به د حدیث نه به د صحابي مقام پیژني. هغه په دوکه شي. مؤمن بنده به دې خبرو نه دوکه کېږي. د دې روافض او د دې بيدینو خلکو به دې خبرو باندې. سورۃ الصافات 23 پارا آیت نمبر دی 171 نمبر دی 171. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. مخکې کافرانو ته تخویف او د هغوی ضدې ذکر کړلو چې اول به دا خبرې کولې که چېرته موږ ته پیغمبر راغی یا آسماني وحي راغه نو موږ به هغه خامخا قبلو د الله نیکان بندگان به جوړ شو. الله فرمایي کله چې ورته بیا وحي راغه او قرآن ورته الله راولېږلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دوی راولګېد انکار یې وکړلو. نو الله فرمایي زر دې پته به ورته ولګېږي. معنا دا ده د الله د عذاب سره به مخامخ شي. اوس د تخویف نه بعد بیا مؤمنانو ته او دغه رنګه رسولانو ته یو بشارت او زیر او تسلی ذکر کیږي په دې ایتونو کې. الله فرمایي خفه کېږي په دې ما که کافران دا حق نه قبلی، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او دا قرآن دا نه مني. ځکه مخکې نه د الله قانون دا دی چې څومره پیغمبران الله را لېږلي او د هغوی ملګري هغوی ته الله غلبه ورکړې ده. اگر چې اوس په مکه کې ابتدا کې تاسو مؤمنان په کمزوري حالت کې یې، ځکه اوله کې مؤمنان لږ او کمزوري، خو وروستو به په اعتبار د عاقبت الله تاسو له فتح درکوي. ځکه د الله وعده کړې د پیغمبرانو سره چې انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. پیغمبرانو سره الله مدد کوي او لښکرې د الله غالب کېږي. نو د دې خلکو د هغه اعراض او د دوی د انکار پروا مه ساتئ. الله رب العالمین قانون دا دی پیغمبران را لېږلي دي په هر دور کې. که چا یې خبره منلې ده نو خپله کامیابي ده او هدایت یې دی او خپله خوش قسمتي ده، او که چا انکار کړی دی نو ځان یې تباه کړی دی. مؤمنانو ته او پیغمبرانو ته د دې منکرینو انکار ضرر نشي ورکولی. ذکر الله فرمایي ولقد سبقت او یقینا مخکې شوې ده، وړاندې شوې ده کلمتنا کلمه زمونږه. کلمې نه مراد څه ده؟ کلمه د وعدې.
الله رب العالمین وعده کړی ده. الله ما خپل وعده د مخکې نه اورولې ده. لعبادنا المرسلین د پاره د بندگانو زمونږه چې رالېږلي شوي پیغمبران دي. هغه وعده دا ده چې انهم لهم المنصورون، یقینا دوی خاص د دوی سره به مدد کېدی شي. الله رب العالمین د دوی مدد کوي د پیغمبرانو، او د دوی چې کوم ملګري دي نو دا لښکر د الله د پیغمبر لښکر د الله لښکري، ځکه ورته الله خپل لښکر ویلی و ان جندنا، یقینا زموږ لښکر چې دی لهم الغالبون، خاص هغوی غالب دي. دلته دا کومه وعده چې الله رب العالمین ذکر کړي چې مخکې نه ما دا وعده کړې ده، دا قرآن کریم کې ذکر ده په مختلفو مقاماتو کې، لکه سورة مؤمن کې راځي، سورة غافر متوي الته آیت نمبر دی 51. الته الله فرمایي انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشهاد. یقینا خامخا مدد کوو موږ د خپل رسولانو سره او د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی. رسولان او د هغې ملګري مؤمنان الله موږ یې مدد کوو. فی الحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي کې، ویوم یقوم الاشهاد او په هغه ورځ باندې چې په هغه ورځ باندې به پیش شي ګواهینې، ډېر ګواهان به په هغه ورځ باندې او ګواهینې به کېږي. مؤمنان هم ګواهي کوي، انبیا به هم کوي، نو دغه رنګه اندامونه به هم کوي، نو ځمکه به هم ګواهي کوي، ځکه هلته اشهاد جمع ویلې ده. هلته هم ګوره دا وعده ذکر کړې ده. دغه رنګه صورت مجادله کې به راځي 21 آیت کې، كتب الله لأغلبن انا ورسلي، لیکل کړي الله ردی خبرې من الله دا قانون مقرر کړی دی چې خامخا زه او زما پیغمبران مونږ به غالب یو. د الله رب العالمین لښکرې دا غالب وي. نو دلته به سوال دا راځي، او د سوال نه مخکې اول دا خبره یاده که چې ګوره دا مدد بغیر د اسبابو نه نه راځي، چې بس پیغمبران به په ځای ناست دي، مؤمنان به په ځای ناست دي همداسې به مدد راځي، نه بلکې محنت به کوي، کوشش به کوي، او که ضرورت راغی جهاد ته نو بیا به توره هم راوچتوي. لکه بني اسرائیلو کې پیغمبرانو جهادونه کړي دي، نو دغه رنګه زموږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد کړی دی، اسباب او وسایل د دشمن د مقابلې دپاره تیار کړي دي، دا به ګوروي. خو بیا سوال دا دی، دلته اشکال بعضې خلکو واقع کړی دی چې یاره څنګه الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې پیغمبرانو سره هم د نصرت وعده شوې او مؤمنانو سره، حالانکه ډېر کرته انبیاء کرام داسې دي چې دنیا ته راغلي دي او قومونو شهیدان کړي، دا څنګه کامیابي دی؟ لکه سوره یاسین کې مخکې تیر شو چې هغه 2 پیغمبران راغه او بیا ورپسې 3 هم راغی او خلکو یې خلاف وکړو، هغه چې هغه یو یې ملګرتیا وکړه، حبیب نجار صاحب یاسین چې ورته وایي، هغه یو ملګری مو شهید او کمزوري حالت کې دي که نه. څنګه الله رب العالمین وایي دوی غالب دي او مؤمنان هم اکثر وجلی کېږي، والله وایي زه به د مؤمنانو مدد کوم، مؤمنان هم غالبي. نو دلته په دې خبره ځان پوهی کا چې دلته د غلبې نه مراد یو هغه دا ده، یعنی زه د دوی سره مدد کوم او غالب به بالحجه، په حجت سره به غالبي، په دلیل باندې، د دلیل په اعتبار باندې. او دا غلبه خو هر وخت کې د مؤمنانو وي، اگر که حکومت به نه یو غالب به په اعتبار د دلیل به دوی غالبي، څوک سره خبره نشي کولی. خلکو ته هم پته کې دې سره خبره کوو، د دوی خبرې ټوس خبرې دي، مضبوطې خبرې دي. لکه په مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم و په ظاهره کې اگر چې زور او طاقت ور سره نه خو په حجت غالب په مشرکانو کنه چې هغوی کوم اعتراضات او اشکالات کړي د هغې جوابونه به ورکول. په مکي صورتونو کې نازلېده، هغوی به غلي پاتې شو، بیا به ورسره هېڅ هم نه او ملامته به هم شو. دغه رنګه حکومت د نمرود سره دی ظاهري، او غالب په حجت کې څوک د ابراهیم علیه السلام. وکذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، الله فرمایي ما ورته دا دلایل ښودلي وو، د اسمانونو د ځمکې دا د الله رب العالمین د قدرت دلایل دا ورته ما ښودلي وو. وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم،
حجتونه مې ول ورکړي ابراهيم عليه السلام ته. نمرود چې سره خبرې کولې مخکې تاسو ویلي سوره بقره کې، او ابراهيم عليه السلام ورته ویلي چې رته ژوند او مرګ زما لاس کې دی، پرې دا باریکی خبره دا خو به خستا قدرت او تصرف نه چې سوچ دې نور رسیږي. ظاهري او کارو کا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. الله نور د مشرق نه راخېږي زته د مغرب نه راوخېجوا فبهت الذي كفر. بس دغه شو کنه مبهوت شو نمرود، حیران دریان شو چې د دې جواب وک. نو په ظاهر کې حکومت د نمرود دی او په حجت کې غالب ابراهيم عليه السلام دي ته غلبه وي د پیغمبران او د مؤمنان چې په زړه کې مطمئني چې خبره زموږ حق ده. دغه رنګه ظاهر کې زور او حکومت د فرعون دی او په حجت سره غالب کیږي موسی عليه السلام. څومره جادوګری چې مقابله لراوستي او میدان کې ودرېده. سوره طه کې الله رب العالمین غ ذکر کوي او نور سوراتونو کې مزه واقع ډېر ذکر ده. سوره اعراف کې دا دغه رنګه سوره قصص کې دا او په نور مختلفو ځایونو کې ده. د حجت په اعتبار باندې څوک غالب شو او الله مرته انک انت الاعلى موسی عليه السلام ته تبو نن چته الله به چته. نو معلومه شو چته دل دي ته نو چې خامخستا لاس کې به حکومتي چې د حجت او د غلب د دلیل په اعتبار غالب وي داستو چته دل دي. بس الله رب العالمین دې ته نه ګوري چې تاسو حکومت شته کنيشته خو چې ستا دلیل مضبوط یو د الله رب العالمین د طرف نه ته په حق دا غټه خبره ده. دا غلبه ده اصل کې. نو د غلبې نه مراد غلبه د حجت ده چې په میدان کې الله رب العالمین موسی علیه السلام ته غلبه ورکړه په ټولو جادوګرو فرعون او ټول جادوګر هغه الله ذلیل کړ. او بلکې الټا دا وشو چې جادوګر په ایمان راوړ په موسی علیه السلام باندې. نو خو ذلیل شو فرعون. یو ذلت د جادوګر شکست او د دې د پاسه بل ذلت اگر اوست جادوګر د هغه په موسی علیه السلام ایمان راوړ دا ملګری شو. نو دلته مراد دی هغه غلبه مراد د غلبه د حجت. دویم تفسیر پکې چا کړی دی هغه دا چې د غلبې نه مراد د دعوت خورېدل دي. دا یو غلبه یې کنه مطلب دا دی د دې دعوت به نه ودرېږي اگر که خلک مخالفت کوي. روزانه به نوی ملګری نوی کسان پیدا کیږي او د دې قافلې مرګري کیږي با او دام کافر باندې ډېر زور حکومت د کافر سره او پریشان وي او دا غریبان مؤمنان نو سره حکومت یو نس او مطمئن چې ګور الحمدلله ورځ په ورځ ملګری ډېری ته به چې اصلي بادشاہان د ځمکې دوی دي. او دا چې کله سره د عقیدو والا سره مؤمنانو سره کینی به ورته پته لګي چې چا سره حکومتونه دي پریشان او چا چې د حق دعوت روان کړي ورځ په ورځ ملګری الله پیدا کوي دا مطمئن بغیر د حکومت نه مطمئن دي خو خوشاله دي ځکه دې ته پته نه په حق روان یو او زموږ دعوت لګي د خوريږي دنیا قبلي او الحمدلله مرګري په دې قافله کې شاملېږي. دا هم یو غلبه ده چې دعوت دی الله رب العالمین عام کی یو دې ته قبولیت ورکی د دعوت قبولیت دا یو غلبه ده. دریم قول دار چې دلته غلبه او نصرت په اعتبار د انجام مراد ده په اعتبار د انجام باندې په اعتبار د نتیجې سره. مطلب دا دی اوله کې مؤمنان کمزوري لکه مکه کې چې مسلمانان کمزوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کې منستم نه پرې خو ده د مکی بدمعشان او ابو جهل او دا غیر ډلې بلکې هغه حدیث د بخاری کې چې راځي هغه نبی علیہ السلام په سجده پروت دا ظالمان و کسان ناس بدمعشان او ابو جهل ویل څوک دی چې لاړ شي هغه د فلانی قوم او خلال کړی دي دا غیر غندونه پریوانونه ولري او اسخاق کلمی راوړي او د محمد په ملا باندې ورواچي نعوذ بالله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د توهین دومره انتهایی جرأت دي ظالمانو کو او چې کله پای کې بدبخت وي پاسه ده بدبخت به څوک عقبه ابن ابي معيط لاړ وټول غندونه راوړل چې نبی صلی الله علیه وسلم په سجده پرې وته انتظار وکړو چې په سجده پرې وته ټولې په دې املا مبارک او په دې سټه ورته ورواچول غندونه. د چای لور خبر کړه فاطمه رضی الله عنها راغله نو غي تل لري کړه ابي مشرکانو ته ردی بدی ویلي او نبی صلی الله علیه وسلم خیری وکړل ورته درې ځلې ویلي اللهم عليك بقريش یا الله د قریش تبا کې بده کې مشرکان نبی د دې درې ځل خیرونه بعد به یو نوم واخست کم بدمعشان چې دغه تناس نو یې سره دوی ډېر پریشان شو. اولی چې دا
ګندونه ور واچول نو په یو بل پرې وته د خندا او بړقا د لاسه لکه الو پران چې کوم سټایل کې خندا کوي. خو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم موږ نه فارغ شو خیری وکړو نو دوی پریشان شو چې دا حرام دی، دا هم ګډیر زیته وکړو بل دا سړی خو صادق و امین دی. هغه بل خبره چې موږ زد کې راغلی دا خدای الله پیغمبر دی کنه او په دې ځمکه کې بد دعا رد کیږي نه قبليږي نو ډیر پریشان شو. عبد الله ابن مسعود وی رضی الله عنه دا ټول منظر ما لیدو خو کاش کې چې زما لاس کې دونه طاقت وي چې ما دوی منې کولای شو. لو کان لی منع هي ارمان چې زما د من کېدو طاقت وي نو زموږ زور کمزوري خالم نشم ورتلل. خو ما په بدر کې بیا وکړه الله رب العالمین د نبی علیہ السلام غ خیری او بد دعا قبول کړه. دا ټول چې کم دغه تداوو وانه بدمعشان ناس په بدر کې الله د مسلمانانو د لاس مردار کړو به صحابه راخ کله وغه د بدر غ قلیب بدر او کویته ورو غرزو. دغه انجام سره به مخامخ شو سو کاله بعد الله تباہ و برباد کړ. نو په اعتبار د انجام مؤمنان غالب کیږي. اوله کې د کافر زوري مثال دې ستل کې د زک پشان ابي د زک سو وخت پس ختم شي هغه حق پاتې شي حق هغه لاندې وبدي چې خلکو له فایده ورکړي. او د باطل مثال د زک د وبو د پاسه جوړي فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الله قرآن کې فرمایي مخکې تیر شوي تاسو ته سورې رعد چې کم زک دی دا زک به ختمیږي. د باطل مثال د زک دی وقتی او بار شانتي لکه زک چې وقتی تور په دی وبو د پاسه ښکاری وقتی تور زور شور ډیری چغې او سوري ډیری. خو بیا څه وخت بعد چې ګوري دا باطل الله بالکل میټاو کی او هغه حق پاتې شي لکه څنګه چې د وبو نه زک ختم شي وبو پاتې شي خلکو له فایده ورکړي. حق میټاویږي نه په اعتبار د انجام چې دغه حق غالب وي. الحمدلله نو دلته مراد دی په اعتبار د انجام باندې غالب کېدل. ځکه الله فرمایي او یقینا وړاندې شوی دا فیصله او یا وعده زمونږه د پاره د بندگانو را لېږلی شو پیغمبرانو لعبادنا د پاره د بندگانو زمونږه. معلومه شو پیغمبران د الله بندگان دي الها نه دي د الله بندگی کوونکي دي د الله مخې ته عاجزي کوونکي دي. المرسلین چې الله را لېږلي انهم لهم المنصورون یقینا دوی خاص د دوی سره مدد کېدی شي. الله رب العالمین ور سره مدد کوي. وان جندنا یقینا زموږ لښکر لهم الغالبون خاصم دوی به غالب وي. الله رب العالمین دوی له غلبه ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خندق کې کار کوو په د لوګي د لاسه به د خېټه باندې کاڼي تړلې صحابه ډېر په تکلیف کې ځکه ازمکه سخت او دشمن مقابل کې ټول يهود او مشرکین مکه اتحاد کړو چې مدینه باندې با یلغار کو. نو کله چې هغه خندق کنسته د یو نهر په شکل کې د مدینه دفاع وشي نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم به کار کوي چې کوم ځای کې سخت زیارت ولته به نبی علیہ السلام ورتللو. نو صحابه کرام یو کمر راغی په دې کنده کې هغه غوی نشو ماتواله ډېر وسه په وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وراغه. نو په دې کې چې نبی علیہ السلام را هغه کوداله راواخسته او چې یو گزار ورکړلو ویل روم فتح شو الله موږ له روم خزانه راکړلې. صحابه یو بل ته ګوري موږ د لوګي مړ شو مشرکان روان دي هغه نه ځان نشو خلاصوله دومره تکلیف دي روم فتح شو. د نبی علیہ السلام د خلی مبارک نشه خبره په دې خو یقینا مو چې ظاهري حالات خود سي دي نبی علیہ السلام روم فتح شو او چې بل گزار ور کوئی فارس هم فتح شو. دای په دې سخت حالاتو کې الله ورته پړ کې دا وحي واچوله چې دا ملګری نن په دې حال کې دي رستو د سی وخر روان دي روم او فارس بر دوی په لاس کې ستا ملګرو له الله ورکړي. او بیا هغه حالات صحابه مونږ ولید چې په خندق کې دوی کله شکست خوړو ځکه جنگ خو نه شو باقي یو میش محاصره وا سوره احزاب کې تیر شو او دوی لاړ. نو نبی علیہ السلام اعلان وکړو په خندق کې چې وس چې کم دی الان نغزو اوس په موږ په دوی حمله کوو موږ په دوی باندې غزاګانې کوو ورزو به اقدامي جنگ به موږ کوو نور دفاعي باندې اوس پر دفاعي او صرف دفاع کوله دوی براتله اقدام به کوو اوس په دوی په موږ نشي راتله موږ به ورزو. نو نبی عليه السلام دینه پس اقدامي جهادونه شروع کړ رو فتح کېدله. نبی عليه السلام چې دنیا نتلو زمونږ د پاکستان درې پاکستان چې دومره زمکه امت لوار کړه چې پاکستان درې ځله کې
او چې بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه 2 کاله خو ډېر په دغه کې تیر شو، شورش او تکلیفونه و، څوک چې کوم دی د زکات نه چا انکار وکړو، هغه د دروغ د نبوت والا پکې پیدا شو، ای سره معرکه وه، نو ډېر فتوحاتو ته وزګار نه شو. نو عمر رضی الله عنه چې راغی دومره فتوحات وشو لکه پاکستان چې 9 ځای کې 9 پاکستان یې ولا ورکړ امت له عمر فاروق، روم او فارس یې فتح کړ، ښکرې ولا ماتې. نو چې عثمان رضی الله عنه دور راتلو نو لښکرې دغه ته راورسېدې، عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه کابل ته راغلی 3 ځله، هغه 3 ځله راغلی دا صحابي په غزوه کې راغلی، غزاګانو کې دې ځای پورې چې کوم دی دا د وسط ایشیا چې کوم ملکونه دي دا ملکونه الله فتح کړ. د عثمان رضی الله عنه دور کې ډېر فتوحات راغلل، لکه 20 ځل چې پاکستان کې 20 ځل دومره دنیا فتح کړه صحابه. او بیا وروسته معاویه رضی الله عنه دور چې راغلو 65 لاک مربع میل ځمکه هغه فتح کړه. هغه انسان معاویه رضی الله عنه چې اولنې بحري جنگ هغه شروع کړی، دین مخکې صحابو د سمندر او د بحر جنگ نه وکړي، اولنې بحري بیړه په دې امت کې معاویه رضی الله عنه تیار کړی ده چې دا نن ورته د مجوسو اولاد کنځلې کوي. او هغه معاویه رضی الله عنه دغه نه بار اجازه غوښتو د ابوبکر صدیق نه چې ماته د بحري جنگ اجازه راکړه، په دې بحر اولم قبرص پتا کوم، هغه له نو ورکو اجازه چې دا جنگ بس پرې د دا موجوده ځایونه کنټرول کړي، د شام د ازمکه کنټرول کړي، دلته گورنر. خو چې کله د عثمان رضی الله عنه دور راغی نو هغه ورله به دې کې اجازه ورکړه چې لاړل قبرص فتح کو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوئی فرمایلی و، صحیح حدیث دی، زما د امت هغه اولنۍ ډله چې د بحر جنگ به کوي دا ډله چې د مغفور لهم دی ته بخنه شوي، دا ټول لښکر الله بخلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام او 3 ځل راپاسېدو، ویې خندلې او ویې فرمایل چې زما د امت لښکر الله ماته وښودلې چې په سمندر ورغلي دي او ملکونه یې نیولي دي، په سمندر باندې ورغلي دي او ملکونه یې نیولي دي. دا نبی علیہ السلام ته مخکې الله رب العالمین دا منظر په خوب کې ښودلی، پیغمبر خوب هم وحي، او بیا یې په ویښه دا وویلې که دې لښکرو کې څوک وو نو دې لښکر والا ټول خلک به الله بخلي. معاویه رضی الله عنه د دې حدیث په بنا جنتي دی. ته دې د ځان غم کوه چې لګی د غیر الله نه شپه ورځ مددونه غواړي، د الله نه غیر بل چاته د مدد ناری وهي او شرک کې لګي، ستا عقیده کې شرک دی او هغه د توحید دپاره ځمکې فتح کړي. معاویه رضی الله عنه د هغه غم مه کوه، د ځان غم دې کوه. هغه معاویه رضی الله عنه دا لښکرې تیارې کړی او 65 لاک مربع میل ځمکه باندې هغه حکومت کړی دی. 20 کاله د گورنرۍ حکومت کړی دی، 20 کاله چې بیا مستقل د مسلمانانو امیر شو، هغه 40 کاله داسې حکومت یې کړی چې مور راوړی بله داسې مثال پیش کوي چې داسې حکومت به وکړي، مور راوړی بله راځي او د معاویه رضی الله عنه په شان سیاست بله اختیاروي، په دې کافرو سرونه وګرځول، په کفر والو سرونه وګرځول معاویه رضی الله عنه. هغه عجیبه انسان دا خو اوس لګی دی خلک را لګېږي صحابه کرام رضی الله عنهم پسې بدې ردې دې دپاره وایي چې دا د نور په شان روښانه تاریخ د خلکو نه پټ کړي او منګړتې قصې منګړت روایات د تاریخ راخلي او په دې نور باندې خاورې اچول غواړي. په نور باندې خاورې نه اچولی کېږي، یاد ساته. او دې باندې خبر باندې به هغه څوک دوکه کېږي چې هغه به بیخي جاهل وي، نه به د قرآن نه خبري، نه به د حدیث نه به د صحابي مقام پیژني، هغه به پې دوکه شي. مؤمن بنده به دې خبرو نه دوکه کېږي، د دې روافظو د دې بېدینو خلکو به دې خبرو باندې. الله رب العالمین د زمونږ د امت سره هم دا وعده خپله پوره کړې ده. صحابه کرام رضی الله عنهم دین سره وفا وکړه، الله سبحانه وتعالی ورله فتح ورکړل. وان جندنا لهم الغالبون، دا د الله لښکرو دغه صحابه، او یقینا زموږ لښکر یې خامخا دوی غالب دي، الله به دوی له